تازه خبر د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندیز بریدونه شوي، هوایي ځواکونو یې پر حیرتان ګزمې کړي، خو طالبانو ورته کتل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال ترهګرو په ګرم بازار بدلیدونکی دی. حیرتان کې ځایي سرچینې پر ازبکستان د څو توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی. سرچینې وایي چې سه شنبه د چنګاښ پر 14مه د مازدیګر 4:30 بجې د حیرتان بندر ښارګوټي څخه د ازبکستان ترمز ښار باندې 15 توغندي توغول شوي. د ازبکستان امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ترمز ښار د څو توغندیو د لګېدلو خبر تایید کړی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه سه شنبه مازدیګر د ترمز ښار په استوګنیزو ودانیو 15 توغندي لګېدلي. د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د پیښې وروسته د ازبکستان هوایي ځواکونو د حیرتان بندر په اسمان باندې ګزمې وکړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. څه موده مخکې داعش ډلې له افغان خاورې پر ازبکستان او تاجکستان د توغندیزو بریدونو ادعا کړې وه چې تاجکستان تایید کړي او ازبکستان رد کړي وه. یو شمېر خلک وایي که طالبان د داسې کړنو مخنیوی ونه کړي نو ګاونډیانو سره به یې اړیکې خرابې شي. افغانستان به د سیاسي انزوا ترڅنګ یو ځل بیا د ترهګرو مرکز اعلان شي او نړیوالو ته به د برید پلمه په لاس ورشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.